اینمیر صلاح حزبی که صلاح الدین امپراتور پف و تف که بدن رهبرش باشه، من هرگز نه اعضایش هستم و نه تاییدش میکنم و نه مورد قبول است، بلکه مردود میشمارمش. سنگواره و کویم دو کجوره در مقابلش استاد است. اجازه بده ما در نوبت کسی ما در نوبت صحبت نکردیم. فیصله گپ گوش کو. فیصله برو. فیصله امروز سر طالب جنگ اعلان میکنیم، صلح نمیکنیم. صحیح؟ نرستیم میدان هستیم، آمیال تکیت میکنیم، میریم در کندهار جنگ شروع میکنیم. وانست جنگ اجازه بده ما تکمیل ما در ترکیه به خاطر وقتی که نمیگذارم فایده نداره. د مقاومت په نوم د باغیانو د جبهې په منځ کې سخت اختلافات راغلي دي. د مقاومت د جبهې ویان صبغت الله احمدي له خپل مقام څخه استعفا ورکړې ده. د مقاومتي باغیانو دغه پخواني ویان په خپل خپره شوې اعلامیه کې ویلي دي چې د انحصار له امله له دغه مقاومت څخه خپل لاره بیلوي. اصلي قصه بل شی ده. د مقاومت د مشرانو ترمنځ د پیسو په ویش باندې ډیر سخت جنجال راغلی ده. احمد مسعود په دې نه د توانیدلی چې دغه جنجال قابو کړي، چې نتیجه یې دا راغلی چې د مقاومت شورا مختلف غړي په خپل منځ کې یو په بل بې اعتباره سوي دي او یو بل په غلا تورنوي. له دې څخه وړاندې د مقاومت څخه عطا نور او همدا ډول نورو پخوانیو ملګرو په دوی سخت انتقادات کړي وو. مقاومت پنشیر کدام مقاومت؟ کجاست مقاومت؟ مقاومت اون بچه ها غریب بچه ها میکرد، گرچه شرایطش نبود. ما خود نمیخواستم که مشت بحث باز شود. مقاومت شرایط داشت که ما تمام آمادگی خود باید میگرفتیم. کدام مقاومت؟ خون آدم به جوش میاد، موی آدم به جبتن آدم راست میشه. این کارا را کردن، این زمین را مسای ساختن. باز نامش هم میمانند مقاومت. از احساسات پاک مردم استفاده کردن، تعداد را کشتن، تعداد بیچاره‌ام در بدر شدن. ولی ما میگه گفتم که ما دو ما جنگ کردیم دیگه کامل تکی نکرد. ما با وجودی که معاون اول آقای غنی و کیوکی در برابر ما کمینات تنظیم کرده بودن، با مزدور خود زمینی برآمدیم و دیگرها با هلیکوپتر فرار کردن. خب واقعیت داره دیگه، یکی زورشان میده و کارشان خراب میشه، به خاطر خود قهرمان بگن باز علی ما دیگه میشستن. خب راست میگم دیگه، شما تک نکردین، ما دو ما جنگ کردیم به زمین انبار. شما با هلیکوپتر گرفتید، ما شکست خوردیم به زمینی از زمین برآمدیم. ما خود مسئولیت هم باز نداشتیم. ایره ملت میفهمه. دو احمد جان برادرزاده رو چی گفتم؟ با وجودی که در یک مصاحبه در حرفای خود در کی بود یک پودری رقم کی است از مجنتای ایران که از جعفریان میشه میگه یک مصاحبه داشت و ما کنایم زد. حالا میگه علی ما گپ میزنن که مثلا ساتش قیمت مصرف یک جبه میشه، قیمت ما چی میده کی محاسبه کرد؟ در کل افغانستان یک مساد دارم، در کل افغانستان یک مال لباس میپوشم. بله از خدا. با در کدام منطق برابر میگه که سات لباس ما مصرف یک سال یک جبه میشه. باز ایسو که خیر محمد خیرخواه شهید میشه، باز به خاطر که میشم که اولاد حتی به شما بگویم، به خاطر که پاسپورت انگلیسی و امتیاز انگلیسی را به دست بیارن، باز برای ولادت با فامیلیشان میره در لندن. اینا اگر برایشان اندک چوکی طالب برایشان خواهد شد، وقت اینا سر کل گره دیگه تر میکرد و کل نکرده در اون چوکی خود میرساندن. این گپای تظاهر است که چیزا کی نمیگن. د دې ترڅنګ بل مهمه خبره هغه دا چې احمد مسعود نه د توانیدل لکه څنګه چې د تمه و هغه څه چې تر سره کړی په افغانستان کې نامني ایجاد کړی. ځکه د 2 کالو تیریدو څخه وروسته د افغانستان په ټوله خاوره کې دوی یو لویشت ځمکه هم په واک کې نه لري. هغه خارجي ډونران چې دوی ته پیسې ورکولې هم له دوی څخه ناامیده سوي دي او په دې پوه شوي دي چې احمد مسعود کې د دې وړتیا نشته چې دغسې مقاومت رهبري کړي او نه د مقاومت په نامه نور مشران دا وړتیا لري چې په یو ځای راټول کړي. دوی یوازې په رشوتونو او پیسو مخته سوي دي چې له دې څخه پرته دوی هیڅ هم نشي کولی. کله چې اسلامي امارت په پنجشیر باندې برید وکړ، د مقاومتي مشرانو ترمنځ په خپل منځ کې نښته رامنځته شوه.
چې د دغه نښتې په مقابل کې د مقاومتیانو پخوانی ویان فهیم دشتي له منځه ولاړل. له هغې څخه وروسته مقاومت د صبغت الله احمدي په نوم دغه نفر وګماره، خو هغه پیکیجونه چې صبغت الله احمدي ته ټاکل شوي وو په وخت ونه رسېدل ورته. کله چې صبغت الله احمدي ته دغه پیسې نه دي رسېدلي نو د مقاومت شورا څخه خپله لاره بېله کړله. بله خبره ده چې د مقاومت مشران یې خپل منځ کې یو په بل بې اعتباره کړي هغه ده چې د دوی ځالې پرله پسې ډول د اسلامي امارت لاس ته غورځي. ایران، ترکیه او همدا ډول اوس هم د تاجکستان سفارت چې ډیر ژر د اسلامي امارت ته به وسپارل شي. که چیرې د تاجکستان سفارت اسلامي امارت لاس ته راوړي د مقاومتیانو هغه وروستۍ جاله چې دوی هلته ټول دي او په دې سره به د مقاومت په نوم د باغیانو شورا مکمل ډول سره د ځمکې له مخ څخه پاکه شي. که څه هم دوی په فرانسه کې هم فعال دي، خو فرانسه د افغانستان څخه ډیره لرې ده او دوی نشي کولی په هغه ډول چې له تاجکستان څخه فعالیت کوي له فرانسې څخه فعالیت وکړي. د دې ترڅنګ هغه اروپایي هیوادونه یا نور خارجي ډونران چې دوی ته پیسې ورکولې دوی پوهېدلي دي چې دوی د رشوت اصلي عاملین دي. دوی د تیر جمهوریت پر مهال هم یوازې رشوت او خپل جیب ډکولو لپاره کار کوي او اوس بیا د همدې مقصد لپاره راوتلي دي. دغه وروستي اختلافات چې د دوی ترمنځ راغلي یوازې د پیسو او واک په ویشلو راغلي دي. د دې ترڅنګ دوی خپلې ځالې له لاسه ورکړي، په افغانستان کې پرمختګ نه ده کړی او په خارج کې هم ملاتړ له لاسه ورکړی ده، ځکه مقاومتي مشران یو پر بل بدګمانه شوي د پیسو په ویش یې خپل منځ کې لانجه راغلې ده. د دې ترڅنګ یوه بله ډله هم ده، هغوی د احمد مسعود په دې تورنوي چې ده کې هیڅ کمال هم نشته، یوازې غواړي خپله کورنۍ په مقاومت کې راټوله کړي، ټول واک خپلې کورنۍ ته وسپاري، پیسې د خپلې کورنۍ ترمنځ وویشي. هغوی په دې باور دي چې احمد مسعود هیڅ وړتیا هم نه لري، نه مهم قماندان ده، نه کوم سیاسي مشر ده او نه هم داسې یو څوک ده چې ټول مقاومت رهبري کړي. له دې امله دوی له مقاومت څخه خپله لاره بیلوي. که وګورو د تیر جمهوریت پر مهال چې دغه مقاومتیانو پوره واک درلوده دوی په خپل منځ کې هلته هم لا نه و جوړ. تر هغې ورځې چې طالبان راتلل دوی په خپل منځ کې یو د بل پر وهلو، یو بل ته په کنده ویستلو، همدا ډول یو د بل په پښو وهلو لګیا وو، تر دې چې دغه د جاسوسانو ځال له منځه لاړ او اسلامي امارت کابل فتح کړ. د دې ترڅنګ ځینې ناتایج شوي داسې خبرونه هم دي چې د دوی وتلی قماندان حامد سیفي هم لندن ته له خپلې کورنۍ سره یو ځای رسېدلی ده او د مقاومت څخه یې خپله لاره بیله کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې هیواد کې پسرلی راغلی ده او دوی پسرلي ته د نوو عملیاتو لپاره هیڅ هم نه دي کړي. د اسلامي امارت له لورې داسې ځپل شوي چې پسرلني عملیاتو کولو هیڅ وړتیا هم نه لري او د هیواد په داخل کې په یو لویشت ځمکه باندې هم خپلواک او سلطنه لري.